داسې ښکارېږي چې له کوره مې رڼا هم ځي چې چېرته شمه وړم هلته کې هوا هم ځي. یو ګناهګار پسې ټول کلي ته اور مه ورکوه بلا دې واخلمه په دې کې بې ګناه هم ځي. داسې په کلکه د دې ښار دعوه بیخي مه کوئ تاسو به اوښکې ځي او زمونږ پکې ساه هم ځي. دا هغه چم د مازدیګر به درته څه ووایم خو چې څوک یو ځل یې ورغلی دي نو بیا هم ځي. دا هغه چم د مازدیګر به درته څه ووایم خو چې څوک یو ځل یې ورغلی دي نو بیا هم ځي. چې شپه وي سور هم وي یاران هم وي او باران هم وي پرواز خو داسې محفلونو ته په غلا هم ځي. ملګرو سلامونه نیکې هیلې او ډېر زیات احترامات محبتونه او ښه ساعتونه ومنئ. خپرونه ده ستاسو خپله غزلزار او زه یم غازي نادان. قدرمنو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په دې خپرونه کې موږ د لیکوالانو سره کینو د هغوی په ژوند او فن او شاعرۍ خبرې کوو تاسو سره معرفي کوو. خو په دې نننۍ خپرونه کې موږ سره داسې یو شخصیت داسې یو زلمی لیکوال ناست دی چې د هغې د معرفي کولو اډو ساجت په دې نشته چې موږ سره بلا خپرونې کړي دي. ډېر ښکلی شعر لیکي ډېر ښه فکر لري ډېر ښه سوچ لري. هر څومره که د دې ژوند مصروفه دی خو بیا یې هم موږ مننه کوو چې موږ له په دې دومره مصروفه وخت کې وخت راکو موږ سره کېناستو دا مازدیګر را سره رنګین کو. بلا ښکلی ځای دی د مراد ډنډ ډیم غاړه د ملاګورو سیمه ده. نو پرواز صاحب اتحاد پرواز صاحب نومیږي تاسو ټول یې پېژنئ. پرواز صاحب تاسو ته په دې خپله خپرونه کې یو ځل بیا ډېر هرکلی ومینه. ډېره زیاته مننه غازي شکریه قدرمن شي د راتګ د ستړیا ډېره زیاته مننه مو کومه او شعرونو په لور راشو. ژوند څنګه روان دی ښه دی که نه؟ ژوند ښه دی یاره غازي بس نور خو خبرې خو مې په لاره درته کیسه کړې ده او کلام اوري ارشاد. ښه جي مننه. خوب مه کوه هېڅکله په شپه کې لکه ډم ډېر څه به حاصل کې شوګیره کې لکه ډم او هغه سړی ځکه معتبر و لر او بر خوی کې ډېر حساس و لهجه کې لکه ډم. ډېر ښه یار. او غازي شعر دی چې مګر زه ټیټ سر په هره لار لکه مولا مینه خوروه هره کوڅه کې لکه ډم. ډېر ښه یار ډېر ښه. وزه د نفرت ته دیوالونو لکه باز وزه د نفرت ته دیوالونو لکه باز ورک شه لږ د مینې په نشه کې لکه ډم. ډېر ښه یار ډېر ښه جي. تیره کړه یو چا په یو ارمان کې زندګي اوس ورته ګډېږي ادیره کې لکه ډم. ډېر ښه یار. او خپله به په ګوته کړې خامۍ د خپل جبین ځان ته ګوره تل په آینه کې لکه ډم. ډېر ښه. خپله به په ګوته کړې خامۍ د خپل جبین ځان ته ګوره تل په آینه کې لکه ډم. او وي که د خواهش په هر مالت ته ورورولۍ زه د هر چا خواله په حجره کې لکه ډم. ډېر ښه یار ډېر. او د مکتې شعر چې وکړه د حالاتو د تیرو ځنې پرواز څه کړې د حرس په دایره کې لکه ډم. ډېر ښه نور هم څه ووایو. ته خو به بیا ایساره شوي چېرته لار کې نه وې بېګا مې شمې لګېدلي په مزار کې نه وې هلته به ځکه خاموشي وه مازدیګر په ګودر د هغه کلي جینکۍ په خپل اختیار کې نه وې او غازي مقام ته وګوره د مور مې اخري سلګۍ وې مقام ته وګوره د مور مې اخري سلګۍ وې قسمت ته وګوره ګولۍ په ټول بازار کې نه وې بلبلې ځکه د پرواز په تمه مړې پرتې وې هغه پنجره کې ګرفتارې وې چینار کې نه وې. ډېر ښه. یو سور ګلاب را مړاوی شوی په ګلاب پروت دی او یو ځوان نشه دی یو د پاسه په کتاب پروت دی او غازي پر هر له درده ژاړي درد مې له پر هره ژاړي عذاب په ظلم پروت دی او ظلم په عذاب پروت دی. ډېر ښه یار ډېر ښه. د وطن هر دویم سړی په خوشحالو سره دی د وطن هر دویم سړی په اضطراب پروت دی. ډېر ښه یار. د وطن هر دویم سړی په خوشحالو سر دی د وطن هر دویم سړی په اضطراب پروت دی
په دې تصویر کې د پرواز دا ناروا وګوره ټوپک یې لاس کې دی او هې کې روا پروت دی حاجي دغه نور شعرونه چې که په چاټۍ کې د غنم اوړه یو ټک نه لرو خو په دې شکر دی چې خونه کې ټوپک نه لرو دا چې بې ځایه پاتې کېږو خلک نه ګرم او خلو کې تاثیر نه لرو او ژبو کې نمک نه لرو موږ د هنر په ښار کې تل لاپروايي کړې ده دا اوس چې نیمه لار کې ناست یو څه درک نه لرو موږ د هنر په ښار کې تل لاپروايي کړې ده دا اوس چې نیمه لار کې ناست یو څه درک نه لرو زه چې دا یو خو پښتنو په خلکو وپېژنو بل باچا خان خو د خیبر نه تر ټک نه لرو پرواز هر چاته لاسونه په خندا ورکوو زړونه لرو خو نفرتونو نه ډک نه لرو ها غازی دغه شعر په خاصه توګه زموږ ډېر محترم دغه دوه ملګري ولی جان غمخوار صاحب او سخی جان صاحب ته په سعودي عرب کې د هغو په نامه باندې دغه غزل چې که یوي وږی سپی شړلی له درګاه کافر شو که یې رښتیا کړي وي دومره ناروا کافر شو او دواړه ښه لوی لوی ملیان دي دا چوران دي سره خو چې اوس دا ملا کافر شو او که دا کافر شو او ته مسلمان یې دا چې شپه او ورځ د بل غوښې خورې زما بچی د یو سړی روټۍ په غلا کافر شو او سویمه ورځ ده چې مرغۍ په چم کې نه وي نه مخکاري چې مشر مو د کلي په رښتیا کافر شو دې ته چا نه کتل چې څو ورځې نهر ګرځېده دې ته چا نه کتل چې څو ورځې نهر ګرځېده خو د بل خونې ته د تللو په ګناه کافر شو او غازي شعر دی چې ملا ویل چې ښه هم مه کوئ خو بد مه کوئ یو دم د خدای په کور کې شور شو چې ملا کافر شو د ځمکې خدای د ځان د سور دوزخ په اور نه سیزي پرواز ترې بیا توبه ویستلې ده او بیا کافر شو آخري کلام ښه جي چې هغه کونډه پکې خپل یتیمانان بچ کي هغه جونګړه خو دې دا ځلې باران بچ کي خزان وهلي پاڼه هم ښکته بې ځایه نه ځي چېرته اوبو کې او میږی به پې خپل ځان بچ کي څوک د جومات ته ورانېدو تپوس هم نشي کوی خلک حیران دي چې ځان بچ کي او که ایمان بچ کي زه ټوله شپه کرم ریبم او زړه کې دا وایم چې هغه مرغۍ به بچي څنګه له طوفان بچ کي زه د کافرو نه کافر یم ما به وبخي خو پروازه ګرانه ده چې دا مسلمانان بچ کي ډېره زیاته مننه غازي تاسو د دومره ستړیا او د راتګ خوشحاله شو بس تاسو په ملاقات باندې الله مو قدرمن کو شکریه ډېره مهرباني قدرمنو پرواز سره تاسو واورېدو بلاګورو د سیمې زلمی لیکوالو د دې کلامونه او خبرې اترې ډېره مزه یې وکړه مازدیګر هم رنګین کو شاته منظر تاسو ګورئ نو ډېر ښایسته ځای دی او الله دې تاسو ټول آباد ساتي آباد اوسئ او ښاد اوسئ